عبدالله د مایک پامپیو نه ډیره زیاته مننه کړې ده او خوشحالي څرګنده کړې. عبدالله ولې خوشحاله ده او غني ولې خفه ده؟ اصلي راز او حقیقت څه ده؟ له عبدالله څخه یې واورئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. ډاکټر عبدالله ویلي د کورونا وایرس د نړیوالې بحران پر مهال کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د مایک پامپیو د راتګ هرکلی کوي او دا یو ښه فرصت و چې د ښاغلي پامپیو په هڅو سیاسي بحران حل شوی وای، خو له دې فرصته سمه ګټه پورته نه شوه. ښاغلي عبدالله په خپره کړې اعلامیه کې ویلي دوی د افغان ولس په استازولۍ د امریکا دغه هڅو درناوی کوي چې د عادلانه سولې په موخه د بین الافغاني خبرو لپاره زمینه برابروي. نوموړي ټینګار کړی چې هیواد کې د تلپاتې عادلانه سولې راوستل د افغان ولس لپاره ځانګړی اهمیت لري او په دې اړه د امریکا د هڅو درناوی کوي. عبدالله په خپره کړې اعلامیه کې ویلي دوی د افغانستان د شته ستونزو حل یوازې په مذاکراتو کې بولي. په هیواد کې د تلپاتې عادلانه سولې راتګ او د امنیتي ځواکونو بېطرفي ورته لومړیتوب لري. عبدالله دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې تېره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د کابل حکومت د دواړو مشرانو اشرف غني او عبدالله ترمنځ د جوړجاړۍ لپاره کابل ته راغلی و، خو له دواړو ناهیله شو او له کابل وروسته د قطر پلازمینې دوحه کې د طالبانو استازو سره د لیدو لپاره ولاړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي د کابل حکومت د دواړو مشرانو ترمنځ د اختلافاتو له امله پر کابل د 1 میلیارډ مرستو بندولو پریکړه کړې ده. د کارپوهانو له نظره د کابل او واشنګټن اړیکې د ترنګلتیا پر لور روانې دي او مایک پامپیو د کابل حکومت اوسنی دریځ د امریکا د ملي ګټو خلاف بللی دی. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډیر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بل ویډیو مو په لوی رب سپارمه. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې خپل نظرونه مو راسره شریک کړئ نو تاسو کولی شئ چې خپل نظرونه مو راسره په کمنټ کې پرېږدئ. مننه له توجه نه مو.